سوچ د سحر مازن ورسره دا کلمه درې پیری وای د انسان ته په دې معنی سلور پیدا ملوي. اوله فائدہ به ته دا ملوي چې الله تعالی به د پاگل فن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی د سر چې څومره بیماری د سر درد شولو، مرګي شولو، ټینشن شولو، ډیپریشن شولو، دا ټولي بیماری په پاگل فن کې راځي او دا بیماری به الله تعالی ستاسو د دې په ذریعه سره ختموي. او دویمه فائدہ دا چې الله تعالی به تعالی کولافن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی هر هغه سیز چې دا غي د وجنه مخبر صورت اخکاری هغه سیز به الله تعالی ستاسو مخ نه ختموي. مثال کې پر په مخ باندې دانی دي، سپونه دي، یا نور داسي داغونه چې پاغه دغه پوجا سره مخبر صورت اخکاری دا به الله تعالی ختم کی. نو کم حضرات چې زما مخ ته خيسته شي نو دا وظیفه سحر مازنه پس درې پیری وای. او درېمه فائدہ دا چې الله تعالی به تا د اندافن بیماری نه محفوظ ساتي. اندافن مثال کے اوپر سترګو نظر مکمل تلے دے یا مکمل نه تلے خو لګ تلے دے او چشمو ته ضرورت ته نو شدا وظیفه تا شروع کړله الله تعالی بستا نظر دوباره راولي او که کمو د چشمو نه به الله تعالی ته چټکاره درکړي، تا ته خلاصې در نصیب کی. او سلامه فائدہ به تدامي لوي کتر پالج بیماری دا څومره خطرناک بیماری ده. دغه بیماری نه به الله تعالی ته نجات درکړي. ډیره اسانه کلمه ده. سبحان الله العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله. نو د سحر مازنه پس درې پیری وای د سلور پیری به تاسو ته ملويږي. جزاک الله.